دې ځای دا رښتې دي وا اوس پوه شوم ویم خو لږ ټایم پرې لګي خبره دې صحیح وکړه باسه نو زویا ته مړه خبرې وکړي که نه دا داسې کار و چې زویا ورسره لږ بدتمیزي کړې وه که نه بدتمیزي نه ورته نه بندم دا خبره شوه که نه زه ورته په ژړا زما زړه مخکې نه ډک و زما زړه ډک و نو ما ته څه پته ورته خلک ریکارډینګ کړي که نه نو ما ورته بند کړه که نه دا خو زموږ مور پلار دی خلکو وی که نه خلکو وی چې دی مور جاړي او په منځ کې زه وم که نه هر کور کې جنګ راځي مړه دې خلکو د هغې خبرې نه داسې غولو باسل که نه یا الله یو به راته وکړي دا دې خلکو ته څه پته نشته حقیقت څه دی حقیقت څه نه بس دا صرف فرنټ هغه ګوري که نه ولې نه پوهېږم په میسج نه پوهېږم ولې نه پوهېږم جینې پته نه لګي بس یو ګوټ کې به ناست سان ظالم سم نرې کو دا سمه غټه وه ځان له رنګ څه چل شوی دی دا ولې پته نه لګي نو بس شکي خو داسې نه چا سره خو مینه کې نه ده بس پته نه لګي چاله به زړه ورکړي دلته اوس ته څه خبرې نه صحیح درته وایم دا د دې دا چې کوم کنډیشن دی که نه دا زړه کاته والا ښکاري که نه زړه خوري زه خو ځان له قسم دې زړه نه خورم دماغ مې خراب دی بیا باندې مینه شوې ده هغه والا لیفټ نه ورکوي دا خبره داسې ده که نه هسې مینو تا نه مې ورته لیفټ نه ورکوي بیا تا نه مې ورته پوښتنه تا چېرته مینه کړې ده صحیح به وایي ما کړې ده بلکل که نه او څنګه شته کو نه لړو بس لاړو مړې بس دا مینه داسې نه که نه چې مینه مالداري یا غریبي ګوري مینه چې کم دا هغه بیسکسس چې کم دی هغه عزت ګوري چې تاله یو مخکینی هلک تاله څونه عزت درکوي خو دی کې چې د هغه سره د لاس قسم نه غریب دی ولې نه خو چې تاله عزت درکوي که نه هغه به تا ته د ټول دنیا باچا ښکاري او چې کم یو هلک جینۍ له په مینه کې عزت نه ورکوي که نه په مخ یې بې عزتۍ کوي او کنځل او لکه بدره د خبرې سپک الفاظونه نو دا اور هغه جینۍ کله هم د هغې هلک سره نه خوشحالېږي که هغه د ملک باچا ولې نه شي اتیزي صحیح خبره عزت په مینه کې اهم څیز چې دی هغه یو بل له عزت ورکول دي پیسو ګفټونه دا شیزونه معنی نه لري دا خبره ده خوشحاله یي که نه ستا زړه چا سره خوشحاله یي ته به هغه له ګفټ نه ته به هغه نه خپل ځان هم منې نه کړې اورې او مینو عزت درکوي خبره درته کوم ګوره چې ستاسو خوښ که نه یو خبره درته کوم زموږ چې اوس خوښ نو هغه به موږ خوښ یو که نه هغه سره به زموږ قدر نه وي موږ به د بل چا خوښ یو هغه به موږ پسې مړ کېږي سوان به راته حلالوي موږ به وایي چې تاسو شي دا زړه خو دی دې زړه بې بنیاد وباسي دې زړه خو موږ برباد کړو زما خو دې توبه وي زه خو مینه نه کوم بس نه یاره ما مینه کړې وه خو ما داسې په پټه مینه نه وه کړې شکر دی ما ټول فیملي کې ښکاره کړې وه ما وایي چې یاره دغه هلک دی بس دغه مې خوښ دی که ورکویم ده ته مې ورکړي هغه بس په ما انتظار کولو جسټ انتظار کله یو دروغ به یې ویل کله بل دروغ به یې ویل مړه بس سر به دې څه وکړم په اخره کې چې خبره لاړه نو په کور کې څوک هم نو خبر او ما ته به یې وي پلار مې خبر دی مور مې خبر دی خور مې خبر دی دا چل دی که نه مړې سم نن سبا ما د خپل ټول خاندان خبر کړی په منځ کې د هغه د چرګ هم نه وه خبر زموږ دا غلطي ده چې موږ ټول کور او ټول خاندان ته چې نن مې واده دی هلک به وي چې سبا لرې داسې کار وکړه نه ما سره څه کار شوي زه درته وایم زما ګوره داسې دا نه وایي چې جینۍ مینه وکړي نو هغه غلطه شي بلکل نه خبره دا ده که نه مینه دې ته نه وي چې بس ستا هلک سره میلاوېدل هم ښه دي که نه چې څو پورې نکاح نه شي څو پورې کېدل میلاوېدل سیسټم یې صحیح ده ګوره دا مینه د خبرې هر انسان کې که نه داسې نه وایم چې څوک نه کړي دا خو زړه دی زه په یو کس مینېږي په ټولو نه مینېږي خبرې ته غوږ کېده نو هغې داسې وو میاګانو ټیک ده موږ یو سبزي نو هغه ما ته وي چې نن به زما مور پلار ستا رشتې پسې راځي او ډینګ مونږ که نه لکه داسې یو کال مونږ خبرې داسې وکړې نو دا زړه نه دی دا زړه زه چې درته خبرې کوم که نه ما ځان ډېر کلکړ زه جاړم نه زه اوس ډېر برداشت راکړه ډېر زیات نو ما وایي ښه زه لړم مړې ما پارلر کې مینې پیډې وکړه که نه ما ځان خو ښکلې دغه کړه ما وایي زاوي را روان دي او داسې او ما خو خپل خاندان هم خبر کړ انسان چې اوس خبر هم کوي بیا څوک رام نه شو که نه یا الله توبه
بس ځان له د کار وکړو نو هر څو دغه کړو چې سبا د انتظار نه د انتظار انسان ډیر خراب د انسان ما ته هغه دا ونه وي سبا خبر صحیح دا غالب زما د پاره کور کې خبر وکړو خو مور پلار یې رانه مون خپل کې کنه زه درته خبره کوم زه سبا خبره کوم ما کې دا ډوب بوک نشته نو داسې کار نو بیا هغه لکم ما ته نو ویلې چې زما له مور جینۍ وکړه ترو لوري راغله هغه لیکړی و تا ته نو ویلې وره کنه نو ابوي دا به خپه شي دا نه ملک ډیر خو ولک ډیر زیات خو زما د پاره خبره کړو مار څو لیدلی خو لکه یو ټرین خو هغه څه پتا کنه مطلب دام د الګ د پاره ډیر غټه خبر ته چې کور کې خپل خوخه ظاهره کور کې ویلې چې الته هغه دا نه ول چې زما خوخه ده کنه انسان دغه الګ شرمېدو دا وی چې الته زما د مرګري خور د زما هغه خوخه تاسو ولته شنه ورته وینا عنایت صحیح ده زبا چک کړم ها زه بالکل هغه ورته وینا خپل کې کنه لکه میا کان چې دي زیات تر هغه خپل کې خسي دا 400 دي کنه نه بس نو وینالم بس بیا ودا ته د سیوم کنه نه تاسو کم یو دی 400 وال دي کم دي دا کاکا سے پوسو ورته خلک صحیح ده کنه دا 400 نه کاکا سے 400 کې نه راځي دا نو خار طرف ته راځي نو ما ته بیا دا خبره پته نه ولګېدلې چې داسې چلو نو بیا خپل ترو نه د رور لوریانې وړې راوستې اختر شپه و مهندي بېږدله که نه زموږ پالر ما به نښې وله کېښودې کټینګ مې وله وکړو که نه جینکوله نو زه هم سمه د هغې من ما ورته دا څوک دی او دا څنګه چل دی که نه لیکه نو ده واده کړی دی خو نوینه جینۍ هم وله کړې اختر نه پس واده دی اوف پتا اوربل شو نه مینو زه ډېره داسې جینۍ یم که نه زه پر برداشت راکړې الله ډېره چولې دا زړه مې نه دی ډېر زیات وره که نه ما هغه مهندي مې نورو جینکو ته راشي کېده زه باروزم زه لړم هغه هم هلته ګاډۍ کې ناسته زه لړم که نه داسې زه صرف لړم ګاډۍ مې کولاکو کېناستم که نه زه سوچ کې لړم هغه ته ګورم او سوچ کې لړم زه کوم ځای نه خبره شروع کړم ما یو خبره وکړم یو وایه څه چل دی که نه ما تا ما نه داسې خبره پټه کړې هغه ما سره بیا هم دا واده وکړه چې ګلالۍ زما چې کله مهندي نو زه به تا سره وعلیکم سلام ها نو چې زما کله مهندي زه به تاله د ټولو مخکې به تا سره زه داسې بار ملاوېږم که نه زه F7 کې جنا سوپر نه دلته نه ما ښځه لڼه مچې ډوټ ته زر زر مې یو شوټ ټول راواغستو که نه دې کې ما یو ویډیوګانې مې ورکړي ما ویښته سټریټ کړل صرف خو ښکلې ځان مې لږ میک اپ مې نه وکړ صرف ویښته مې سټریټ کړل ځکه چې د ده مهندي وه او زه ډېره خفه وم که نه نو ما ویل خیر د څه خبره نه ده بیا هم وفادار دی ما له به راشي زه 8 بجې ووتم زه اوس ناست یم او ما امي ته وایي زه به خپلې ملګرې کرې وده کېږم زما یو ملګرې ده جینۍ ده که نه نو ما وایي زه امي ځکه چې زه خو به دلته ځان په جړه مړ کړم ما ځکه 3 شپې خپلې ملګرې کړې وي که نه صرف یو ملګری مې ده ډېره ښه جینۍ ده مخ هم نومې ده نو زه انتظار کوم اوس به راشي نه خو 10 ما کار کوم ځای کې زه خو نشم درتلی زه خو بیزی یم زه خو دوستانو سره نو یقین وکړه لکه د لیوانو بیا ما وایي څه خیر دی په جړه هغې بوتلم که نه هغې ما ته ولې میلاو نه شوې ما وایي زه په دې پنجابي جینۍ ته زه څه ویم چې ګلالۍ میلاو نه شوې ما یې نه راغلی وه که نه ما دروغ وویل ظالم یې باتروم ته به تلم او په دې زړه کې مې جوړل هغه چغه نه هغه چغه زړه کې اوس خو زه نشم که نه باتروم کې به مې ښه د زړه نه چغه وویل لکه زړه کې به مې چغه والې که نه داسې خو به زما دا زیدانه پړسېدلو مخ را باندې وپړسېدو ما ویل چې اوس ځان مړ کړم نو حرام دی که نه ځان خو څوک نشي لکه ځان هم مړ کولی شم خو بیا حرام دی نو څه به وکړم چې ځان مړ کړم زما مور پلار خیال به څه وساتي که نه زه خو مشره د کور نو بیا ما ته وایي زه به سبا درځم چې زما کله ډوډۍ زه به تا سره خامخا ملاقات که نه مینو زه سهار وخت لکه ما د شپې خوب نه دی کړی ما ځان له سترګې پړسولي دي که نه ځان له مې داسې په جړه ډېرې پړسېدلې وې سترګې مې باڼه مې ووتل لکه د سترګو که نه دا مینه هم ډېر دغه شیز دی څوک دی اجاز ویلکم
نو خبرې ته غوږ کېده مینو اورم زه سهار 5 بجې یاره لکه په جانماز ملاستم او جړل مې که نه چې ټایم مې وکړه 5 بجې زه بیا دغه ته ووتم مرکز ته ما وی اوس به راشي د لیونو څو چکرې وخوړې بیا رالم ناستم که نه کال مې وکړو زه خو نشم درتلی دا انتظار نه دا انتظار سړی لیونی کي سړی تباه کي بالکل همداسې ده ها ما وی زه خیر دی سالمې هغه ټایم کې هغه ویډیوګانې ما سره اوس هم پرتې دي هغه جړه چا نه هېرېږي هغه کس تا ته مخامخ هم راشي که نه هغه بیا مو زه تا نه پرېږدم زه تا سره واده کوم نو ستا څه سوچ دی نه دا واده ماده نه هسې ګپ شپ دا بیا دا وایي چې ما سره دا بیا ریلیشن کې شي چې زه خپل ټایم پاس پې مخکې شروع کړم د هلک چې زړه نه دا یاد ساته د هلک چې زړه نه که نه هغه چې په دې مرۍ کې اخري سلګۍ وي هغه بیا هم جینۍ ته غاړه نه ږدي چې د هلک زړه نه د ده زړه وبلې جینۍ ته ځکه یې وکړه دا درته زه لیکلې در کومه نکاح په زور نه کېږي د چا سره پوه شو نکاح او رشتې دا په زور د چا سره هم نه کېږي خو د دې هلک خپله زړه و دې جینۍ ته رضا شو ځکه ول هغې لاړه جینۍ وله وکړه کوېدنې وله وکړه پوه شوې تا پسې د اوس رشته راځي که نه چې ستا زړه نه ستا مور پلار تا ورکولی شي نه ګوره خو لکه دا خبره هم د هلک کې دون ګوره چې څوک په خوښه کي که نه زموږ خاندان کې درته ویم دا نه ویم زما خاندان کې چې هلک لاړه شي بله ته رضا شي او تا په تمه ساتي دا بله جینۍ لاړه شي بل ځای میړه وکړي او هلک ته وایي چې نه بس زما خو زړه کې دی نو چې ستا زړه کې دا دی نو ته به هغه سره څنګه بیا دغه کړې لکه د خولې له مې اوس یو خبره راغلې ده نیکو دا خلک پوه شو چې ستا زړه بل سره یو سره دی نو ته بل سره څنګه نکاح کړې لکه دا هم د سوچ خبر ده دا زړه خو ګوره ته به هله انسان ځان ته پرېږدي چې ستا زړه یې وته پوه شوې که نه فزیکلي نو ته څنګه لکه دا خبره زه نه د هلک منم او نه د جینۍ منم چې ستا زړه نه قسم په خدای تعالی څوک ګوت هم نشي دروړی دغه خبره هغه هلک چې ورته جینۍ ده مینو خبره کوم مینو خبره دا ده که نه ګوره جینکۍ چې دي که نه د هلک په سر به پښتو کي جګړې به وکړي هر څه به وکړي نیم هلکان هم ګوره ډېر غیرتي او چې څوک یې خوښ وي هغه په لسو دسو کې نه پرېږدي خو ډېر کمتره دي که نه هلکان ډېر کمتره دي چې داسې لکه راپاسي د جینۍ په سر ودرېږي که نه خپل خبره مني په مور پلار باندې شته دی ولې نشي داسې هلکان هم شته دی خو دا پکې زه نه منم مسره چې هلو زما د مور پلار بس خوښه ده بس زما څه کړی وی هېڅکله هم نه داسې بهانې اصل کې غواړي دا جینۍ اصل کې غواړي نه چې دا دې سره واده وکړي دا د مور پلار یو بهانه لږه پوه شم لږه پوهېدلی شم ښه مینو یو خبره کوم مینو ګایز ډبل ټیپ سټارټ کړه که نه تاسو ګوګونه کېښودل دا ګوتې نه ستړې کېږي 500 کسان راټول ډبل ټیپ وکوئ ګپ مزې دی خبرې دغه نه کوئ ډبل ټیپ شابه ډبل ټیپ یې کوئ مینو دروغ نه وایي صحیح وایي جینۍ سره چې سنګل لف شوي که نه هغه بیا خپله بیاني په خپله کوي ښه یو خبره وکړم مینو په ټیک ټاک کې ډېر کسان خبره دروغ نه وایي ډېر کسان وي چې ګلالۍ زه تا سره واده کوم دا زړه نه دي دا زړه یو صفا خبره کوم زه دا نه یم چې زه داسې یم داسې یم صحیح ده دې کې به ډېر ښه کسان وي که نه مینو خو زما زړه نه دی زړه مې بس زه یم چې نه واده کوم او نه د راته څوک واده نه وي بس زه یم چې بس که نه هسې بس زړه مې مات دی او تا دویمه مینه کړې صحیح به وایي لا فلحال مې نه ده کړې او کیدای شي داسې ښه انسان راشي ځکه چې زندګي د یو سره نه ودرېږي ګلالۍ دا به حقیقت درته وایم چې زندګي د یو کس د تلو سره نه ودرېږي او نه دغه کېږي نه خاوند نه بغیر ټایم تېرېږي نه د ښځې نه بغیر ټایم تېرېږي دا الله دا رشته رالیږلې داسې ده نو فلحال خو که راغې نو بالکل مینه به کوم ولې به نه کوم مینه حق دی او وکې به نکاح مي داسې به ني صحیح ده نو زه خو زما خو دا دی که نه یو کس دپاره خو ګوره ګلالۍ د یو کس دپاره خو زه خپل ژوند نشم تباه کولی ما نه به هم الله د دې تپوس خبره کوم صحیح ده خو خبره مې دا کوله چې داسې انسان سره زه په خپله سوچ کوم چې واده وکړم چې زه یې خوښ یم خو زما نه یې خوښ ګوره بیا انسان دغه چې هغه زما عزت کړي زه د بېشک بل ته نه ګورم که نه خو خپل عزت سره د کور کې ناست یم یو خبره کوم چې زه د یې خوښ یم چې د خاوند ښځه خوښ وي نو هغه ډېره کامیابه یاد سه
دا خبره صحیح بې خوښه واده نه دا ډېر ښه ډېر ښه په دې کې انډرسټینډینګ نه کېږي که نه دې کې صفا خبره انډرسټینډینګ نه کېږي سړی چې کوم دی هغه د نورو جینکو سره ریلیشن زیات خوښوي د خپلې ښځې سره ټایم سپینډ کول نه خوښوي دا داسې خبره یې خورې نو بس څوک خورې دې خلکو ته خو بس زړه روباسي خو بس قدر وکړي یاره ګایز 400 کسان یې نو سپي ډبل ټیپ ولې نه کوي واده به وشي که نه چې په نصیب کې مې چا سره واده یې الله راله بره نه څوک خوښ کړي هغه سره به اټومیټیکلي زما او دلته زیشان عزت دغه زیشان داسې کې خلکو ته د ګلالۍ لور ده اوس خو د تباه که زما لور ده کم ما واده نه دی کړی لور ده لور کوم ده دا چې په خبرې دي مړې د ځان نه ګوره چې لور مې ونه زه به د مور په کور کې وم زه هم بس ځان له کور جوړوم بس نور هم مانه نه کېږي خپل کور مې بس بیا ماته د واده ووایه چې اسلام آباد ته درشم مړې زه خو چې خپله نکاح کوم که نه کویدن کې به نکاح کوم انشاءالله په خیر وي که نه داسې ځای کې به کوم چې پته ولګي واده او کویدن یو پیره کېږي داسې مست کویدن نکاح به کوم که نه سم زه به پکې به خپله ډانس کوم لرې کوه مړې زه جړاګانې نه کوم پروګرام درولوه کوم ځای ای راواچوه موږ سره خو د پروګرام کسان سترې موجود دي بیا راته روز ښایه چې هغې رډي کومه پوره بس صحیح ده جینۍ بس تن شوه جانزیب ځان د خندا نه شي دا ریډ روز به داسې ډانس کوي که نه اوف د ده زه به پخپله ما ځان له جوړم خوښه کړې ده پوره که نه ځان داسې تیاروم که نه مثاله خو وایټ جوړو که ښکلې هغه والا امبرایډري پې وکړه داسې به کوم که نه او زما خو میک اپ آرټسټ شته زه خو هلک نه خامخا میک اپ کوم زه په جینکو میک اپ نه کوم ګلال بدل وکړي که نه ظالمې ده خو په اسلام آباد کې 5 ایئر تیر کړي دي پارلر نه صحیح ده خو زما میک اپ علي دی دا ته پته شي زما میک اپ آرټسټ علي دی اوه یاره انسان سم بدل کی مینو دلته ګلالې چې ما به څنګه سپینه دي ته بس سپینه چې غم مه کوه واتساپ نمبر راځي ګلالې دا وګوره اوس فارمیسي نه رالم که نه دا دوایي ده خټوله دا بل دی دا راته خیر دی دلته جوړه ډېر ګرانې 970 ریال یې رانه واغېشتل 970 ریال دا په خوله یادېږي پاکستان کې ضرب ورکړه چې څو څه جوړېږي او څه جوړ شي کلینزر اورېږه کړه کلینزر ویټامین سی سیرم دا سیزونه دي صرف دا سیزونه دي ښه او ورسره یو سن بلاک دا مې دلته ډیوارسن کې هم دغه قیمتي دا ګران نه دا هلته نه میلاویږي پاکستان کې دا زه د دې ځای نه پرچایز کوم یو مې دا سیرم واغېشتو وایټامین سی او یو دا سکین دا ټول د سکین دي یو دا دی دا دغه دی دا ایکني دپاره زما په دې فیس باندې ایکني دي که نه دا ایکني دا ډېر زبردست دی او ډېر دا سولوشن دی دا ډېر زبردست دی پاکستان کې دا یو څیز هم ماته نه میلاویږي سوای د دې نه دا میلاوېدل خو په هغې باندې هم شور نه وم او دا راته فارموله کې میلاوېدو دا کلینزر نو ماته فارموله نه ده پکار زه دونه ډېرې پیسې هم ورکوم فارموله هم زه علم په فارموله زه څه کوم نه کلینزر کوه خو سکرب مه کوه په سکین سکرب سره پورې کېږي دا خو اصل کې دا دوايي چې کوم ده په ډاکټر شیوانی ده په دوبۍ کې دا هغې ماته زه هغې له تللي یم هغې ما له سکین چیک اپ هر څه کړو دا ما له هغې بیا اډوایس کړو چې ته به له دې نه علاوه هېڅ هم نه لګي او زه چې د دې نه علاوه فیس واش یا بل سن کریم ولګوم یا سیرم داسې کار وکړه که نه دا ډبل واله چې پاکستان ته ځي چې تا سره دا پراته نو دا ما سره اوس چې راتلم پاکستان نو ما سره کور کې یو بس یو بوتل را سره پاتې و دې کې ختم نو دوه واله که نه یو بوتل دوه مې واغېستل دا مې اوس دا چې ختمېږي نو بیا به انشاءالله زه به بیا عمرې له راغلې مړې دا صرف یو څو دوایي ده او د 970 ریال والله دماغ چې وي ما ویم زه دا به اوس چېرته 500-600 ریالي که نه چې څنګه مې وی چې کومه څومره شو وی 970 مې مې نه ریده وی 970 جینې خبره کوم ما سره څه کار شوی وه خبرې
زه خدای چې ما سره کارت کې پیسې وي ولې زلزله ده څه دا بیړ وړه کېدو که نه یار پوه شومه چې تا بره وکتل ما مې چې زلزله ده الله دې خیر وکړي دا د باندې هسې سره ګرځېدلی دی مړی واو نشته چې ونه زه خو بیا څنګه به وځم زما ابونه دې هر ځای کې راته ګرېل لګول یو کولاوه بل کولاوه بار به څنګه وځي درې څلور ګرېله به کولاوې بیا به ګېټ کولاوې یو خدای پلاره تا خو راته لارې بندې کړې جینې مینو زه ډې واټسن ته لاړم نو ما ځان له دا بیس او فاونډیشن او دا لپسټک یو لپسټک په 2000 په 3000 که نه وکې ده او فاونډیشن دغه شان 8000 10000 که نه ما ته نه پته ما سمر سره واغسته نو ما وی زه داسې به جوړ شوي 30-40 هزار روپۍ به یې که نه که څنګه ما لکه سوچ کړو دا نه به وي خو دا چې ما سره 2 لکه په دې کارت کې وي بیا خو به زه شرمېدلې وم اوس په چې ورته بس واپس کړم بیا به چې دا څنګه چل دی कार को मैडम जोड़े पैसे और सारे निष्ठा का ना निजरा जिसने मारते कितना हुआ 1,30,000 मैं सामान तो कतर मैं पैसों तो कतर मैं ठीक है कर दो मरे मीनू पगाड़े की मैं सोच कुछ दी के दी माले सर कर तो बस मैं उस कार शेवे देखा ना मजा